دا د پکتیکا ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ د سیګانې کمپ ده 203 منصوري پلې لیوه په دغه ځای کې د افغانستان د اسلامي امارت د 203 پلې لیوه منصوري قلي اردو منصوبینو دلته د ثقیله یا درنو وسلو ازموینه وکړه. د 203 تندر منصوري قلي اردو د دوهمې پلې لیوه قومندان وایي چې دوی له دې 3 میاشتنیو زده کړو وروسته لسګونه سرتیري له نظامي زده کړو وروسته فارغ کړل چې بېلابېلو درندو وسلو ویشتل او کارول یې په مسلکي ډول زده کړي دي. دا یې رسۍ وه هغه د ثقیله اصلي دغه کې اوله درجه کې دیسي توپونه وو چې د هغو د رمایې ورځ وه. دغو مجاهدینو ته تقریبا 3 میاشتنی درس پلان سوی وو. هغه سرتیري چې نظامي زده کړې ترلاسه کړي دي وایي چې دوی اوس کولی شي ډیسي توپ او نورې درنې وسلې په مسلکي ډول وکاروي. او لله الحمد د ډیسي په زده کړو کې موږ هر مجاهد هر ملګری پوره اعتبار ورباندې لرو چې دوی مکمل شی زده کړې کړي دي. د ډیسي توپ زده کړې مکمل انشاءالله موږ هر ملګري پای ته رسولي دي او اطمینانو یې پې باندې چې په هر ځای کې دوی خدمت ته چمتو دي او موږ ټول چمتو یو خدمت ته. د یادونې وړ دی چې له دې وړاندې هم د یادې پلې لیوه څخه لسګونه سرتیري فارغ شوي وو.